تازه او نوې خبر زه سهوه شوی وم. اصغر یو ښه مشر او ښه لوبډل مشر دی. ګلبدین نایب وویل اصغر افغان او ګلبدین نایب دواړه سره بیرته یو شول. خو ولې او څنګه ویډیو را سره تر پایه وګورئ په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو او زړه ته رانږدې مینهوالو السلام علیکم. د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر ګلبدین نایب په خپلو تیرو خبرو پښیماني ښکاره کړې ده او وایي چې اصغر افغان یو ورور او مشر دی. هغه د یو مشر ترڅنګ یو ښه لوبډل مشر هم دی. د لوبغاړو ترمنځ وروستۍ نندارې بالاخره هم د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزي په هڅو پای ته ورسېدې او د لوبغاړو ترمنځ راغلې غلطفهمي ختمې شوې چې اصغر افغان او ګلبدین نایب یو بل ته غېږه ورکړه او ژمنه یې وکړه چې دواړه به د افغانستان لپاره لوبیږي او دې هېواد ته به ویاړونه راوړي. د افغانستان کرکټ بورډ له فیسبوک پاڼې یوه ویډیو خپره شوې ده چې په دغه ویډیو کې د کرکټ بورډ عمومي رئیس د ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغان او پخوانی لوبډل مشر ګلبدین نایب لیدل کېږي. فرحان یوسفزي د ویډیو په پیل کې وایي چې نننۍ ناسته یې په دې اړه ده چې د اتلانو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې وروستیو بې اتفاقیو ته د پای ټکی کېږدي چې مینوال هم دغه چارې ډېر خفه کړي دي. ګلبدین نایب په خپلو خبرو کې وایي چې عمومي رئیس په وروستیو ننداریو کې د یوه رهبر رول ترسره کړل او موږ یې سره کېنولو چې په دې لړ کې له هغه نه مننه کوي. هغه وویل چې زموږ ګټه په اتفاق او یووالي کې دی. هغه د خپلې ویډیو په اړه وویل چې په احساساتو کې راغلی و، سهمه ترې شوې وه، خو خلکو یې له دغه ویډیو نه غلطه استفاده وکړه. هغه همداراز له اصغر افغان نه هم مننه وکړه او ویل چې زما مشر دی او زه ترې مننه کوم چې ماته راغی. هغه وویل چې اصغر افغان کې د یو ښه مشر صفت شته دی. د ملي لوبډل مشر اصغر افغان هم له فرحان یوسفزي مننه وکړه چې په وروستیو ننداریو کې د یو مشر رول ترسره کړه. هغه همداراز وویل چې ګلبدین نایب زما اتل دی او موږ ټول د خپل هیواد لپاره لوبیږو. هغه وویل چې د آسیا کپ او نړیوال شلوریز جام ته وخت لرو او هغې ته به پوره تیاری کوو. نوموړي سیاستوالو او ځینې هغه کسانو ته چې په کرکټ کې لاسوهنې کوي وویل چې کرکټ موږ ته پرېږدئ ځکه موږ تر دې ځایه را رسولی دی او مخکې به یې هم بوځو. هغه وویل چې ملي اتلان د هیواد لپاره لوبیږي او هر کله چې میدان ته کوزیږي نو هڅه یې دا وي چې افغانستان ته بریاوې راوړي. همداراز د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس په خپلو وروستیو خبرو کې وویل چې زموږ داخلي او کورني منافقین نشي کولی چې د کرکټ بورډ په کورنۍ کې درزونه را پیدا کړي ځکه چې ټول په یووالي سره کار کوي. د ویډیو په وروستیو برخو کې ښکاري چې درې واړه سره غېږ ورکوي او همداراز اصغر افغان او ګلبدین نایب په خندا باندې یو بل ته لاسونه ورکوي. نو الله دې وکړي چې همیشه زموږ اتلان همداسې په اتفاق اوسیږي. نو ډېره مینه او مننه چې ویډیو م را سره ولیدله. لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر هم شریکې. تر بیا او بلې ویډیو د لوی الله په امان.